غزل دی چې شته دی حسن په دنیا کې جمال شته او خو جانانه ستا جمال کې کمال شته چې په یو نظر زړګی د ګوګل یوسي او ستا جمال کې اثر شته دی مجال شته چې په یو نظر زړګی د ګوګل یوسي او ستا جمال کې اثر شته دی مجال شته او د ټول عمر مې خلاصې ورځنې نشي د ټول عمر مې خلاصې ورځنې نشي او دومره زور د ستا د زلفو د جال شته او ستا عاشق یم ناترسه درون مې بوله ستا عاشق یم ناترسه درون مې بوله او ګوره قبر ته زوال شته وبال شته ډېر ښه دی یارانه دیدار صاحب ډېر بیا ووایه ډېر ښه شعر دی ستا عاشق یم ناترسه درون مې بوله او ګوره قبر ته زوال شته وبال شته او ای دیداره مخ یې ستره میخانه ده ای دیداره مخ یې ستره میخانه ده او سترګې جام شونډې شراب ګوټې خال شته. سلامونه ملګرو ستړي مه شئ ګلزمان بیقرار یم او د خپلې پاڼې ګلزمان بیقرار نه تاسو سره نیغ په نیغ یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به د صحت په جامه وي که درمون یاد دي وي زمونږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو لپاره د هغې په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو په همدا خپرونه کې را سره ځوان تکړه او ښه لیکوال چې د تعارف محتاج نه دی نجیب الله دیدار صاحب ناستې کوي نو وخت مناخلو راځي دیدار صاحب په خبرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایو دیدار صاحب په خبرونه کې درته هرکلی او ستړي مه شي نړۍ مننه ستاسو نه موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه ډېره زیاته مننه دیدار صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي الحمدلله د الله کرم دی ډېر ښه تېرېږي دیدار صاحب داسې ډېر د شعر او شاعرۍ مینوال به چې تاسو وپېژنئ خو داسې ډېر به چېرې نه به وپېژني نو خپل ځان معرفي کړئ او لنډه پېژنګلو د ملګرو سره شریکه کړئ نو ډېره زیاته به ښایي بسم الله الرحمن الرحیم نجیب الله دیدار یم او پیدایش مې په متنو کې شوی و فی الحال په امریکا کې ژوند کوم تقریبا 10 کالونه هلته یم نو او دلته غټ شوي او دلته راستر شوي سکول ته تللي نن سبا ژوند په امریکا کې چوټۍ باندې لکه راغلی چوټۍ بس دوستانو لیدو ته راغلي وو ډېر زیات ښه د لیوال صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم دغه خپرونه را جوړه کړه نو څه شعرونه در راوړو دیدار صاحب ملګرو سره شریکو انشاءالله شریک وکړو ورسره زه به یو غزل ووایم د لیوال صاحب په اجازه ستاسو غزل دی چې در په در شي شیله چار او منتبار شي در په در شي شیله چار او منتبار شي او دې دنیا کې چې عاشق شي ګناهګار شي او زنکدن راته لورایه په خندا شي زنکدن راته لورایه په خندا شي او درنګ ساعت رانه پناه چې ستا رخسار شي او ساقي یو پیاله د وصل شراب راکړه ساقي یو پیاله د وصل شراب راکړه او درې غنکړم که تیار مې سر ته دار شي او د زړه سر مې اژدها د عشق داړلې د زړه سر مې اژدها د عشق داړلې او مرګندی شومه خطا رازنې وار شي او ای طبیبه بس علاج مې نور څه نشي ای طبیبه بس علاج مې نور څه نشي او ما دیدار لره شفا دیدار د یار شي ډېر ښه دیدار صاحب څومره وخت نه د شعر او شاعري مطلب نړۍ ته راغلي او تر دې مهال مو څومره مجموعه جمع کړې ده کتاب مو چاپ دی یا چاپ نه دی یا چاپ کولو ته اراده شته کتاب مې چاپ کړی په 2008 کې او هغه وخت کې لږ عمر هم کم و بیا هغه جلال آباد ته لاړو که نه خو بعضې را سره پاتې دي یو څه اوس مې هلته ځان سره د هسې یاداشت په لیکلي مې دي یو کتاب لرم انشاءالله ملګرو سره خبره څرګنده کتاب نوم مو څه ستا د دیدن په تمه تمه کتاب نوم او اوس بل هم انشاءالله تیار دی نو ګورم کېدای شي هملته چاپ کړم او که کېدای شي ستاسو همکارۍ د ضرورت انشاءالله مونږ به کوو الله دې وکړي ستاسو دغه زیار زموږ تر لاسونه راورسېږي زموږ څومره مرستې یې به کوو انشاءالله د دې ټیکه خو ته اخیستې وي که نه چې تپوسونه کوي که نه اوس بعضې نیم تپوس به زه هم کوم ضرور خو نه چې به ستا پروګرام جوړ کړی دی قربان کوه تپوس کوه دا زما پروګرام نه دی لیوال صاحب ستاسو پروګرام دی بل کتاب له او بل حاصله چې انشاءالله که خیري کوو به د پښتو لپاره چې څه هلې ځلې کولی شي انشاءالله نو ته به یې په امریکا کې کوي او موږ به یې دلته کې کوو او د دې کیمرې په سترګه به یې چې کوم دی د نورو پښتنو ته ښه مخکې کوو بله مې دا خبره کوله انشاءالله که بیا ژوند وفا وکړه او بیا د پښتنو خاورې ته دې بیا راتګو نو انشاءالله بیا به ستا د کتاب هلې ځلې کوو انشاءالله ضروري ده انشاءالله بل ځل یې درنه کلیم کوو دا ځل زموږ اولنی ملاقات نور څه د ناورو دیدار صاحب خوند به ډېر ښه یو شعر به بل درته ووایم الله دې وکړي چې د دوستانو خوښ شي انشاءالله ګله ته په خپله ګل یې او ستا هر اندام د ګل دی
ګله ته په خپله ګل او ستا هر اندام د ګل دی او که خبر شي ستا په حسن نه مرګی انجام د ګل دی او ستا د مخه جلوې اخلي ګوره هسې غلی پروت دی او په چمن اشنا ورنشي غړېدلی دام د ګل دی او د باطنه خبر نه دی که مالی دی یا بلبل دی د باطنه خبر نه دی که مالی دی یا بلبل دی او حسن ستا ترېنه سوا دی په ظاهره نام د ګل دی او هر یو ښکاري ستا د مخه لکه ګل چې د ګلاب وي او هر یو ښکاري ستا د مخه لکه ګل چې د ګلاب وي ګله ستا به څه صفت کړم ستا خو کلی قام د ګل او ګل ستا به څه صفت کړم ستا خو کلی قام د ګل دی واه یاره ډېر ښه شعر دی ملامته په دې نه یم دیداره که غلام یم ملامته په دې نه یم دیداره که غلام یم هر پتنګ غلام د شمع هر بورا غلام د ګل ډېر ښه د دیدار صاحب نور څه د ناورو دیدار صاحب یو پوښتنه بله لرم په کوم صنف مو ډېر کار کړی دی غزل باندې سندرې مې بعضې لیکلي دي خو غزل باندې ډېر کار کړی نور څه د ناورو دې نه یو ښه خاطره لرم بعد د هغې نه به بیا درته ویم ځکه وایي غم دې خپل کړم ستا په غم اخته یم غم دې خپل کړم ستا په غم اخته یم په والله چې یاره تل خفه یم او درومه ای ساقي پیاله دې څه کم درومه ای ساقي پیاله دې څه کم او نن می یار لیدلی ټول نشه یم او ستا باړه شي غشي روغ په زړه مې لګي ستا باڼه شي غشي روغ په زړه مې لګي او روغ ظاهر یم په زړه ټوټه یم او بندگی خو فرض د رب ده چې وکړم بندگی خو فرض د رب ده چې وکړم زه دیدار خو یاره ستا بنده یم ډېر ښه دی دیدار صاحب ډېر ښه دی واورېدله دا خو سم نه دی ویلې مونږ ته یاره بندگی خو فرض د رب ده چې وکړم زه دیدار خو یاره ستا بنده یم نور څه د ناورو دیدار صاحب ډېره مزه بوله غزل دی ګریوان څیرې یم پروت د یار په درزه او یم ټوکړې زخمی د زړه په سرزه او نور علاج په طبیبانو زمانه شي نور علاج په طبیبانو زمانه شي او داسې سخت یم غوڅ شوی په ځیګر زه او تور د سترګو مې سپینېږي نم یې څاڅي تور د سترګو مې سپینېږي نم یې څاڅي او ړوند د مینې کړمه خلاص شوم د نظر زه او میخانې ته د مسجد په نظر ګورم میخانې ته د مسجد په نظر ګورم داسې مینه کې دا ستا شوم او طرزه او یاره سپینې اوبه راکړه په سرو لپو یاره سپینې اوبه راکړه په سرو لپو چې ګودر ځنې خوند واخلم د کوثر زه ډېر ښه دی بس چې څنګه دیوانه شوم نه پوهېږم بس چې څنګه دیوانه شوم نه پوهېږم شوم دیدار د خپله ژوند نه ناخبر زه دیدار صاحب ډېر ښه دی ښه وبخښه یاره زما د زړه وینې تودې شوې ښه په شوق یې وڅښه زما د زړه وینې تودې شوې ښه په شوق یې وڅښه او ستا په خواږه غم کې خوږې شوې ښه په شوق یې وڅښه او زه به یې څه کړمه زما وینې خو ستا دي یاره او سرو اننګو کې دې سرې شوې ښه په شوق یې وڅښه او زما بدن کې دې وچېږي ستا د غمه اشنا او ستا پې خړوبې دروازې شوې ښه په شوق یې وڅښه او تنده پې ماته د عمرونو که چې تږی نه شي تنده پې ماته د عمرونو که چې تږی نه شي آب زمزم غوندې رڼې شوې ښه په شوق یې وڅښه او زما د مرګ غسل زما په وینو ماته راکه زما د مرګ غسل زما په وینو ماته راکه او که مې بدلې ارادې شوې ښه په شوق یې وڅښه او وینې وڅښه خو بدله کې ورته مینه ورکه وینې وڅښه خو بدله کې ورته مینه ورکه او د دیدار وینې ستا شیدې شوې ښه په شوق یې وڅښه ډېره زیاته مننه دیدار صاحب د وخت راکولو مو او دیدار صاحب په اخره کې څه پیغام لري خپلو خلکو پیغام خو یو مختصر پیغام چې باید موږ تاسو پښتو وایو که نه ډېر ډاون یو نن سبا زه
دا به وایو چې پښتو ته به حتمي او ضروري خدمت کوو یاره او تاسو نه ډېر خوشحال یو په دې باندې تاسو ته الله ډېره زیاته مننه ان شاء الله موږ ورته هلته کار کوو تاسو باید ان شاء الله که ژوند لیکو به وایو به ان شاء الله کار ان شاء الله ډېره زیاته مننه که درمونو دغه دیدار صاحب د شروع څخه به تاسو خوند اخیستې موږ ته بالا خوند واخیستو تر روانه خپرونه د لیوال صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې دا خپرونه را جوړه کړو موږ سره کېناستو تر روانه خپرونه پرې خپل ګلزمان بېقرار ته ورکړي اجازت په لوی اعلان سپارم د الله په امان